د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار د کلونو پاتې پخوانی ښاري ماسټر پلان د ګردیز ښاروالۍ لخوا عملي کیږي او په ښار کې ډیر هغه سړکونه جوړ کړي چې پخوا په یاد پلان کې شامل وو او پر پاتې نورو یې کار روان دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ګردیز ښاروالۍ له دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې سړکونو په جوړېدو سره به د ګردیز ښار ښکلی او هم به پراختیا ومومي. د ښاروالۍ دغه کارونه چې په دغه اوس نږدې کې کړي دي دا ډېر مؤثره فعالیت و. د دې منطقې خلک ټول رضایت له دې نه لري او په ښه کیفیت سره یې کار کړی. دا خو یو ډېر ښه ګام ده چې پکتیا ښاروالۍ اخیستی ده او واقعا د په ډېر کمو امکاناتو سره دا کار کړی ده. نو دا خو د پکتیا د ولسونو حق و ځکه دا ماسټر پلان ډېر مخکینی ماسټر پلان د داود خان د وختو خو په دې نورو مخکینو وختو کې یو څه مشکلاتو په وجه باندې دا پلان ځنډېدلی و. نو اوس الحمدلله دوی تطبیق و او پکتیا ټول اوسېدونکي دې نه خوشحاله دي او د ګټو نه مستفید دي. والا ما از شاروال صاحب خوشحال هستیم. موږ ټول له ښاروال صاحب څخه ډېر خوشحاله یو دا چې سړکونه یې زموږ لپاره جوړ کړل. ځانګړې مننه ترې کوو. په تیرو نظامونو کې دا سړکونه همداسې پاتې وو ځکه چې په تیره کې یوه لویه ستونزه اداري فساد و او د اسلامي امارت په راتګ سره دا ستونزه له منځه تللې ده او اوس بودیجه هم په خپل ځای مصرفیږي. د پکتیا ولایت خلک د ښاروالۍ له دې وروستیو کړنو ډیر خوشحاله دي چې ښاري نظم رامنځته شوی او نوي سړکونه جوړیږي. د ګردیز ښاروال محمد شریف الهام بیا وایي چې دا زموږ مسؤلیت او د خلکو حق دی چې د دوی لپاره خدمت وکړو. د ماسټر پلان تطبیق دا یو ملي مسله ده. د موږ عزم او د موږ هغه جدیت او د موږ هغه قاطعیت چې خلکو تر سترګو کړی ده. په دې کې د موږ نه سمتي سمت پاللی نه مو په دې کې قوم پاللی نه مو په دې په ژبه پاللی ده نه په دې کې یو طرف پاللی بلکې په متوازنه توګه باندې ما د ښار ماسټر پلان په هغه سویه باندې چیرته چې ضرورت هغه مو تطبیق کړی دی د ولس سره په همکارۍ باندې او ولس هم د موږ غږ طلبۍ کویلی ده. داسې مشکل سره الحمدلله موږ نه یو مخ سوي. د اسلامي امارت په راتګ سره نه مخته دلته د ګردیز ماسټر پلان 200% تطبیق شوی په سلو کې. نو د اسلامي امارت په راتګ سره په سلو کې 15% دا فیصدي لوړه شوه 15% ته لوړه شوه او تر اوسه موږ روان یو. یوه خبره ده چې پلان یو څه دقت غواړي هغه منظمه خط اندازي غواړي منظمه سروې غواړي او منظم انجینري ټیم غواړي. نو هغه داسې باسازي کارونه هم روان انجینري ټیم یو څه ناخلاص وي. نو دا چارې موږ اکثره په ژمي کې کوو. آینده کال دومره ډاډ درکولی سم د تاسې له طریقه ولس ته چې د ګردیز نیمه حلقوي سړک به د راتلونکي پسرلي پورې انشاءالله د خلکو په مخ باندې خلاص شي. د ګردیز ښار ته به نور ترانزیټي موټران نه ننوځي. هغه که د پټان له لارې راځي او که د ګلام خان له لارې راځي هغوی به په غیر مستقیمه توګه باندې یعنی د کابل لاین سره وصل کیږي. د ښار منځ ته به نور نه داخلیږي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار د کلونو پخوانی ښاري ماسټر پلان په داسې حال کې تر دې دمه 40% عملي شوی چې د خلکو په خبره دا پلان د داود خان په وخت کې جوړ شوی وو او د عملي کولو پر وړاندې د سیمې خلک او زورواکي خنډ ګرځېدلي وو. عزت الله احمدزی CMG پکتیا.